السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګلالي ماشومان لکه څرنګه چې پوهېږئ د ماشومان نړۍ خپرونه د همدې لاره زه سید روحید احمد او زما همکار سید عمران اغا ستاسو په خدمت چوپړ کې د ګلالي ماشومانو لکه څرنګه چې پوهېږئ موږ اوس اووه برخې لرو. نو ګلالي ماشومانو اوله برخه د ملي سرود برخه د ملي سرود برخه ګورو بل ځای مه ځئ موږ سره پاتې شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه زاهد احمد محبوبي یم د انجینر طلایي محبوبي زوی د ابن سینا افغان خوشحالي لیسې کې دوام ټولګي زده کوونکی یم. زه او زما ملګري غواړو تاسو ته خپل وطن ملي سرود وړاندې کړو. دا وطن افغانستان دی، دا عزت هر افغان دی، کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دی. دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅو د ازبکو د پښتون او هزارو اور سره عرب کوجر دی. پامیریان نورستانیان دي، حمیمک هم پشایان دي. دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه اسمان دی. په سینه کې د اسیا به ځکه زړه وي جاویدان، نوم د حق مو دی رهبر. وایو الله اکبر، وایو الله اکبر، وایو الله اکبر. ګلالي ماشومان بیا انشاءالله اسلام په دې یم چې د ملي سرود برخه د خوښۍ وړ ګرځېدل. اوس هم ترانه برخه راځي چې په ګډ سره وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. زخمو ته د هیواد دوا پشته زده کړه، دوا پشته زده کړه. لاورکو ته چراغ رڼا پشته زده کړه، رڼا پشته زده کړه. اوس کار کول لوېدلی هیواد بیا پورته کوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. قلم په سنگر ساتي د جهالت په وړاندې، د جهالت په وړاندې. روز به نوی نسل د هر حالت په وړاندې، د هر حالت په وړاندې. د علم زغره زدو په سر او مخ به وړاندې ځو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. مکتب او مدرسه دوه ستوري د عرفان، دوه ستوري د عرفان. په غیږ کې یې رانغښتي ټول توري د عرفان، ټول توري د عرفان. دا دوی د تعلیم مټې ښه محکمې جوړوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. تعلیم درس او تدریس سنگر د پرمختګ، سنگر د پرمختګ. په هر ادانه کې ښکاري
اثر د پرمختګ اثر د پرمختګ همت کوو خپل کور خو به په خپلو رغوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو ډیوي بد پوهني وی بلی شفاعت وی بلی شفاعت ټولې ژبه د جهل کمبلی شفاعت کمبلی شفاعت بریا به مو بیا پاڼو د تاریخ کې ثبتوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو ډیوي د پوهې لاس کې کور په کور لګوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو والسلام بسم الله الرحمن الرحیم. زه سجله شپږم علي په ټولګي زده کوونکی غواړم چې تاسو ته شعر وړاندې کړم. لویه خدای درنه غواړم بیا خپلواک افغانستان مې هغه غرونه پټ په واورو هغه لعل د بدخشان مې شکوفې مې د بادامو ګلغونډۍ او ارغوان مې سره ګلونه د انارو کندهار غېږ د جانان مې بوی د ګلو د نارنجو ننګرهار ښکلي زلمیان مې لامو تر ارغنداوه یوه کړکه یو میدان مې خدای داسې وطن غواړم چې مې خپل پکښې واکمن وي چې قومونه سره خپل وي د یوې ادې زامن وي داسې ملک در څخه غواړم چې مې خپلې وپلټنې غرونه خپل وي غرونه خپل سیندونه خپل وي نه واورین ژمی مات کې نه یې ویره د احاړ وي چې مې کلي ښارونه په پښتو راته کړېږي چې مې غرونه پښتو وایي په سیندونو کې بهیږي چې په لیکم حماسي مې دا ځل له شملورو چې په اخلم جنازې مې د نړۍ د زورورو چې د اله پښتو مې نه وي زه د چا ښکلا به ستایم کوم نسیم به راته راوړې بوی د ګل د سنځلو ستاسو توجه څخه ډېر زیات منم. ګرانو ماشومانو بیا هم ښه راغلاست ته وایم په دې هیله مینه چې د ترانو برخه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. ګلالي ماشومانو ورځو د مرکو د برخې پر لور. ګلالي ماشومانو ما درته چمتو کړی راځي چې په ګډه یې ګورو بل ځای مه ځئ موږ سره پاتې سئ. خوږو ماشومانو بیا هم ښه راغلاست درته وایم لکه څرنګه چې مې وویله چې د مرکو برخه ده نو څنګ ته مې ورور ناست دی دلته څه به خپل ورور نوم یې څه دی او کوم مضمون یې زیات خوښ شي پوښتنې ځو. ګران ورور نوم دی؟ نوم محمد مصطفی. مصطفی ورور رابره ته وایې چې په کوم مکتب کې؟ په ابن سینا افغان خصوصي عالي لیسې کې. په ابن سینا لیسې کې نو په څوم قسم کې؟ په نهم ټولګي کې. په نهم ټولګي کې نو په نهم قسم کې د کوم مضمون زیات خوښېږي چې پوښتنې درڅه وکړم؟ په ریاضي انشاءالله. ریاضي مضمون دې خوښېږي. ښه نو اول سوال مطابقت راته ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مطابقتونه هغه مساوات دي چې د متحول په خاص قیمتونو سره د مساوات دواړه خواوې سره مساوي وي. او کسر؟ کسر په لغات کې ویشل ته وایي او په اصطلاح کې یو شی په څو مساوي برخو ویشل ته او د هغه څخه یو څو برخې اخیستلو ته کسر ویل کېږي. ډېر ښه. او د تور ضربې ضربانې؟ یو اته اته دوه اته شپاړس درې اته څلوېښت څلور اته دوه دېرش پنځه اته څلوېښت شپږ اته اته څلوېښت اووه اته شپږ پنځوس اته اته څلور شپېته نه اته دوه اویا لس اته اتیا. ډېر ښه. دا چې دومره لایق کې که څه هم ریاضي ډېره سخته نه نو څو کوښښ سره کوي؟ بس په کور کې یو څه کوښښ کوم هلته درسونه او د لې استادان ډېر کوښښ سره کوي بیا هم درس ته متوجه نو د دې زه خپل درس ته کوم. د استادانو د درسو څخه خوشحاله یې؟ و ډېر درسو دې سر خلاصېږي؟ و بیخي. ښه نو موږ ګلالي ماشومانو څه پیغام دی چې ستا په رقم لایق اوسي او ستا په رقم درسونه ووایي هغو ته یې څه پیغام؟ هغو ته مې دا پیغام دی چې هغوی باید په خپلو درسونو کې ډېر زیار وکاږي چې خپله آینده روښانه کړي او د هغه تر څنګ ډېر مهم شی چې هغه اخلاق دي دوی باید په خپل ځانونو کې اخلاق عملي کړي د هر چا احترام ولري او همدارنګه ټول ته په احترام سره وي. ستا څخه ډېره مننه. تشکر. ګلالي ماشومانو دا د ورور مرکه بیا خپرونه جریان لري. ماشومانو بیا هم ښه راغلاست ته په دې هیله چې هغه بل ورور مرکه مو د
خوشي ورکړلې څنګه مې بل ورور ناست اسما پوښتنې وکړو داسې به مو وپوښتو چې کوم مضمون زیات خوښ دی چې پوښتنې ترې وکړو ګران ورور نوم دې محمد ابراهیم ابراهیم ورور دا به راته ووایې چې کوم مضمون زیات خوښېږي پښتو پښتو مضمون دې خوښېږي نو پښتو مضمون کې پوښتنې درڅخه کوم جوابولی شي بلې و 100% مطمئنه پوره 100%. شنو غږپوهنه راته تعریف کړه غږپوهنه هغه پوهنه چې په ژبه کې د خوب د تور اوازونو څیړي ډېر ښه او هم د الله جل صفت او ستاینې ته ویل کېږي ډېر ښه شابوش او متضادې کلمې هم راته وایه متضادې کلمو ته ویل کېږي چې یو بل سره ضد وي ډېر ښه دا چې دومره لایقې کوښښ څوک ترسره کوي ټول استادان کوښښ سره او ته چا سره کوښښ کوې زه خپل ځان سره کوښښ کوم خپل کورنۍ دپاره کوښښ کوم ډېر ښه ډېر ښه شنو ګلالي مشرانو ته څه پیغام لري چې دوی خپل ځان خپل چاپېریال پاک نه ساتي خپل ځان ته پاملرنه نه کوي هغو ته یې څه پیغام دی هغه ته دا پیغام دی چې خپل نظافت پاک وساتو چیرې چې ژوند کوو هغه ځای باید پاک وي خواړه پاک وخورو څښاک دغه په سم وکړو دغه پیغام دی ستا څخه ډېره مننه ستاسو ډېره مننه مشرانو بیا هم ښه غاصر ته وایم په دې هیله یم چې دغه بل ورور ما کوم د خوښۍ ورګرځېدلي څنګه مې بل ورور هم ناست دی زما هم پوښتنې وکړو چې داسې به هم وپوښتو چې کوم مضمون یې خوښېږي چې پوښتنې ترې وکړو ګران ورور نوم دې محمد یاسین یاسین ورور دا به راته ووایې چې کوم مضمون زیات خوښېږي دنیات دنیات مضمون دې خوښېږي نو په دنیا کې پوښتنې درته کوم راوړلی شي اول یو سورت راته ووایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم جزاک الله او بس څه معنا لري بس د لیدلو په معنا دی د الله جو ذاتي صفت دی هیڅ شی د الله جو څخه نسب کېدلی او هر شی لیدلی سي ډېر ښه او د الله جل جلاله ذاتي صفتونه راته ویلی سي د الله جو ذاتي صفتونه اووه دانې دي ډېر ښه نومونه اخیستلی سي نومونه حیات علم کلام قدرت اراده سمع او بصر او داسې نو ډېر ښه نو موږ ګلالي ماشومانو ته دا ووایي چې استادان چلند رویه سمه ده درسره اووه سمه راسره کوي په درسو دې سر خلاصېږي اووه بیخي ماشاءالله سم درسونه ته استادانو ته خط راوړې کورنۍ کار لیکې اووه ښه نو ګلالي ماشومانو ته پیغام څه لرې د پیغام څخه هغو ته یې څه پیغام دی چې دوی د استاد په خوله نه کوي د استاد سره سپین سترګي کوي خط نور ته راوړي هغو ته یې څه پیغام هغه ته دا پیغام دی چې د استاد په خولو کې د استاد سره ښه چلند وکړي کورنۍ هر څه چې استاد ورته وایي هغه وکړي ستا څخه ډېره مننه خوږو ماشومانو بیا هم ښه خلاص په دې هیله یم چې دغه بل ورور ما کوم د خوښۍ ورګرځېدل وي تکلیف مې بل ورور ناست دی زما هم خپل مستري او کوم مضمون یې زیات خوښېږي ګران ورور نوم دی محمد عبدالله محمد عبدالله ورور دا به راته وایي چې په څوم صنف کې په پنځمې الف ټولګۍ کې په پنځمې الف ټولګۍ کې نو پنځمې الف ټولګۍ کې کوم مضمون زیات خوښېږي چې پوښتنې درڅه ساینس مضمون دې خوښېږي نو په ساینس کې چې پوښتنې درڅه کوم راجوابولی سې انشاءالله و جمجمه ککرۍ چیرې پرته ده جمجمه پر دوه ډوله ده د سر کاسه د مخ هډوکي ډېر ښه او د انسان د بدن عضلات راته ووایه لاسونه پښې تنه د تنې غړي د لاسونو پښې غړي او د جمجمې غړي ډېر ښه شمزۍ د کوم ځای څخه شروع ده شمزۍ د جمجمې څخه شروع ده بیا تر لګنې خاصرې پورې ډېر ښه نو دا چې لایق یې څو کوښښ درسره کوي
استادان زه خپله یا زما وړونه د استادانو په درسونو سره خلاصېږي و خلاصېږي ته کورنی کار ورته راوړې و راوړه مې وایي خو به دې نه یا نو خامخا چې کورنی کار مې نه وي لیکلی ویم ښه نو د درسو در څنګ لوبې کوې لوبې به اکثره وخت په د جمعې په ورځ یا کرکټ کوو یا نور لوبې کوو ښه نو ګلالي ماشومانو ته پیغام څه لرې چې دوی درسونه ډېر نه وایي او لوبې کوي هغو ته یې څه پیغام دی باید دوی د خپل هیواد لپاره یو کار وکړي یو شی د ځانه جوړ کړي نه چې پکسوي کوي بازي کوي یا لوچګي کوي حملې وي دا ښه کار نه دی ستاسو ښه ډېره مننه خیر اوسئ خوږه ماشومان بیا هم ښاغلاستم په دې لیم چې د مرکو برخه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې ګلالي ماشومان د وکالو برخه ما چمتو کړې ده راځئ چې په ګډه سره ښاغلاستم ګلالي ماشومان لکه څرنګه چې موږ د وکالو برخه څنګ ته مې ورور ناست دی داسې به خپل نوم وښود چې نوم یې څه دی او داسې په اړه مې کله ګران ورور نوم دی بسم الله الرحمن الرحیم زه زبیر احمد د کادر شاه د ابن سینا افغان غوثیل لیسې د یولسمې ملي ټولګي زده کوونکی یم ګران ورور د څه په اړه مقاله راوړې ده په نننۍ برخه کې ما د چاپریال ساتنې په اړه کې مقاله راوړې ده مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم چاپریال ساتنه د ژوند کولو ځای ته چاپریال ویل په دې کې یو ژوندی موجود شاوخوا ټول د شان او توکي چې په یو ډول نه یو ډول ژوند تر اغېز لاندې راولي شامل دي د انسان د ژوند په چاپریال کې د هغه کور د کور شاوخوا اوبه ځمکه چمنونه ونې باغونه سیندونه غرونه ځنګلونه او داسې نور شامل دي دا هر یو په خپل وار د انسان او بل هر ژوندي موجود ژوند مستقیم او غیر مستقیم ډول اغېز کوي د هر ورځ په تېرېدو د انسانانو شمېر زیاتېږي د تازه معلومات له مخې په منځني ډول هره ورځ شاوخوا 300,000 ماشومان زیږي او شاوخوا 140,000 خلک مري په دې توګه هره ورځ د نړۍ په نفوس کې له 200,000 څخه زیات والي رامنځته کېږي نو ګرانو هېوادوالو که غواړئ خپل چاپریال پاک وساتئ نو د خپل کور شاوخوا خځلې باید له منځه یوسئ او خپل کور شاوخوا ته ونې کښېنو مننه ډېر ښه دا مقاله چېرته چمتو کړې ما خپله ډېر ښه ګران وروره ما زموږ ګلالي ماشومان ته پیغام شي پیغام یې یوازینی دا امید دی د ګران افغانستان خلکو ته مې یوازینی پیغام دا دی چې خپل د کور شاوخوا پاک کړي او ونې کښېنوي ډېر ښه دا وه ګلالي ماشومان دا وه د دا ورور مقاله مې بیا خپرونه جریان بیا هم ښاغلاستم ګلالي ماشومان څنګ چې مې بل ورور ناست ده څومره به خپل نوم وپوښتې چې نوم یې څه دی او د څه په اړه مقاله راوړه ګران ورور نوم دی نوم فیصل احمد دی ګران ورور د څه په اړه مې مقاله راوړه د مور اړوند مې یوه مقاله را چمتو کړې ده مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د مور اړوند مقاله مور ورته وویل زوی جانه دوا ته اړتیا لرم زوی یې په ژړا تر کوره ووت ځکه روپۍ نه وې ورسره کله چې بیرته کور ته راځي ګوري چې د مور پر مخ یې تازه څو اوښکې ډنډ پاته سوي او مړه شوې ده زوی یې په چیغو چیغو وژړل د مور پښې او لاسونه یې ورسم کړه اوښکې یې ورپاک کړې یو پوړن یې ور پر سر کړ د مور سر ته حیران ناست و د مور پښې ډډې ته یې په یوه کاغذ سترګې ولګېدې کاغذ یې راواخیست او په کاغذ باندې لیکل شوي وه ای زما د زړه ټوټې زه ښه په دې پوهېدم چې ته زما د تداوي لپاره په جیب کې یوه روپۍ هم نه لرې هغه وخت چې ته ما ته د دوا پسې ولېږلې هلته زما زکندن نږدې سوی و ما غوښتل چې زما زکندن او مرګ ونه ګورې هسې نه راسره په تکلیف شې ستا لپاره مې یو ستره خزانه پرېښوده او هغه هم زما رضا ده ډېر ښه دا مقاله چا چمتو کړې دا ما خپله چمتو کړې وه ډېر ښه زموږ د ګلالي ماشومان ته پیغام سه د ګلالي ماشومانو ته مې دا پیغام دی چې موږ او تاسو باید د مور درناوي او احترام وکړو ډېر ښه خوږه ماشومان دا وه د دا ورور مقاله بیا خپرونه جریان لري بیا هم ښاغلاستم ګلالي ماشومان څنګ ته مې بل ورور ناست دی داسې به خپل نوم وپوښتې چې نوم یې څه دی او د څه په اړه مقاله ګران ورور نوم دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار ولایت د ابن سینا افغان خصوصي عالي لیسې زده کوونکی یم
خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د ژوند چارې به په خیر سره تېرېږي. نوم مې ادریس احمد فیضي دی او د پلار نوم مې حاجي فیض الله. ګران ورور د څه په اړه مقاله راوړه؟ د مقالې عنوان مې دی موږ باید په ژوند کې یو هدف ولرو او بې هدفه ژوند باید نور ختم کړو. مهرباني. وای خپل هدف ته څرنګه ورسېږو؟ الله تعالی جل جلاله انسانان او پیریان د یوه هدف لپاره پیدا کړي دي چې یادونه په قرآن کریم شریف کې سوې ده. الله تعالی جل جلاله فرمایي وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی جل جلاله فرمایي چې ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر پیدا کړي مې دي د خپل عبادت او بندګۍ دپاره. په همدغه پورتني آیات شریف کې څرګندېږي چې الله تعالی جل جلاله انسانان د یوه هدف لپاره پیدا کړي دي چې د هغه خپل عبادت او بندګي ده. خو د دې ترڅنګ نور دنیوي هدفونه هم چې د علم د پرمختګ او نورو نیکو چارو کې دي چې مسلمان باید ترلاسه کړي چې مسلمان باید ترلاسه کړي. په نړۍ کې ورځ تر بلې خلک د کامیابۍ او هدف ته د رسېدو لپاره هلې ځلې کوي، نوي پرمختګونه کوي او لاسته راوړنې لري، خو زموږ په ټولنه کې لا هم بې هدفه ژوند روان دی. که چیرې موږ او تاسو په نننۍ نړۍ کې وګورو هغه ملتونه چې پرمختګ یې کړی دی هغوی حتما خپل وخت سپمولی دی او خپل هدف او د خپل هدف لپاره کار کړی دی چې د پرمختګ او ترقۍ منار ته ځانونه رسولي دي. په دې خو ټول ښه پوهېږو چې وخت یو ارزښتناک دی او چې یو ځل وخت ضایع سي بیا په هیڅ قیمت سره بیرته لاسته نه راځي. خو اړینه خبره دا ده چې خپل ژوند د خپل وخت څخه باید پر وخت ګټه واخیستل سي چې همدغه د وخت پیژندل او له وخت څخه په وخت ګټه اخیستل دي او دا د هدف ته رسېدو لپاره یو قوي عزم او هوډ دی. هدف ته د رسېدو لپاره ډېر لارې چارې شته چې باید عملي سي او خپل هدف ته سړی په ژر او ښه توګه سره ځان ورسوي. هغه کړنې چې موږ او تاسو کولی سو چې هدف ته پرې ځان ورسوو هغه عبارت دی. اول که څوک غواړي چې هدفمند ژوند ولري او خپل هدف ته ځان ورسوي هغه هیڅکله خپل وخت عبث نه تېروي او هر وخت د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره کار کوي او د هدف د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دوهم هر ټولنه او چاپیریال خپل اغیز لري. که چیرې یو څوک ښه تکړه او با استعداده شخص وي خو کله چې په یو داسې ټولنه کې ژوند ولري چې هلته نه هدف وي د وخت ارزښت نه وي او له مهمو کارونو څخه ډېر زیات وخت عبثیاتو ته ورکول کېږي نو حتما هغه کارکن یا هم هغه هدفمند انسان پر خپلو چارو باندې اغیز پرېوځي. خو داسې هم نه ده چې داسې دا کس اغیزمن کړي چې بیا هم یو قدم په بل پسې وانخلي. قوي هوډ کلکه اراده او د خپلو دندو ته ژمنتیا ورته په دغه ډول اغزن چاپیریال کې یوه پسته او اسانه لار جوړوي. نو په ژوند کې باید انسان حتما هدف ولري او د هغه د هدف د ترلاسه کولو لپاره د هر قسم جوایزو لارو چارو څخه ګټه واخلي او ځان له ناکامۍ څخه د بریالیتوب پړاو ته ورسي. د توجه څخه مننه. ډېر ښه. دا مقاله چا لیکلې وه؟ دا مقاله مې خپله لیکلې وه. ډېر ښه. زموږ ګلالي ماشومان ته پیغام څه دی؟ ګلالي ماشومان ته زما پیغام دا دی چې افغانستان چې دی افغانستان ډېر کړېدلی ولس دی. افغانستان ډېر کړاوونه لیدلي دي، ډېر جنګونه یې لیدلي دي. ټول ماشومان باید درس ووایي، ټول ماشومان باید د افغانستان دپاره کار وکړي، د یو متحد افغانستان دپاره ټول باید په ګډه سره کار وکړو چې افغانستان نور باید د ناخوالو څخه وساتل سي او افغانستان باید د یو با تجربه کسان لخوا وروزل سي. ډېر ښه. خوږه ماشومان دا وه د دا ډول مقاله بیان خپرونې جریان ده. خوږو ماشومانو بیا هم ښه افغان سره تمام په دې هیله یم چې ټولو برخې مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. اوس هم د ابن سینا افغان حوصلې سي وړکتون د امیر صاحب سره ناست یم. امیر صاحب به موږ ته د مکتب په اړه لنډ معلومات راکړي. امیر صاحب که په لومړي سر کې خپل ځان معرفي کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. دارس ستر مخه د ژوندون ټلویزیون مسؤلینو، همکارانو
او د همدې ټلویزیون له طریقه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وایم. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. نوم مې احمد ضیا عادل دی، د ابن سینا افغان خصوصي علي لیسې د امیر په حیث باندې دنده اجرا کوم. د 1490 هجري شمسي تعلیمي کال څخه مې د مقدسې دندې ته په دې مقدسه دنده پیل کړی دی. الحمدلله دا د 10 کال مو پوره کیږي چې اوس هم په همدې امریت په چوکۍ کې قرار لرو. مدیر صاحب که د مکتب په اړه باندې د مکتب په اړه خلاص معلومات راکړئ. ابن سینا افغان خصوصي علي لیسه په 1490 هجري شمسي کال افتتاح کړی ده د ابتدایه ښوونځي په حیث باندې. په 1493 هجري شمسي تعلیمي کال کې مو متوسطې ته ارتقا کړې ده او په 1494 هجري شمسي تعلیمي کال کې مو ولیسې ته ارتقا کړې ده چې الحمدلله 3 دورې فارغین مو ورکړي دي په 1400 او 1401 هجري شمسي تعلیمي کلونو کې مو 3 دورې فارغین ورکړي دي چې اوس مو الحمدلله زموږ لیسه علي لیسه ده او همدارنګه د لومړي ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې دوه شعبې ټولګي لرو او د 500 ښوونکو صاحبانو په شاوخوا کې ښوونکي لرو او تقریبا د 1500 زده کوونکو په شاوخوا کې زده کوونکي لرو چې الحمدلله د همدې طریقه خپل ګران هیواد ته خدمت کوو او خپل کړېدلي ولس لپاره د هوساینې زمینه برابرو. مننه امیر صاحب. امیر صاحب د زده کوونکو والدینو ته څه پیغام دی؟ د چیرې تللي دي چې شنه کوي هغو ته څه پیغام دی؟ ټولو هیوادوالو ته او په خاص ډول هغه والدینو ته چې د هغه ماشومان ښوونځي ته نه ځي، ټولو ته مې دا پیغام دی چې زموږ ستاسو د ستونزو حل، زموږ ستاسو د هیواد کې چې کومې ستونزې جریان لري د هغو د ستونزو حل یوازې او یوازې په تعلیم کې نغښتی دي. نو د ټولو والدینو څخه مې دا هیله ده چې په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي او د خپل هیواد د سمسورتیا او آبادی لپاره د خپل ماشومانو د ښې ښوونې او ښې روزنې لپاره باید د ښوونځي کې شامل کړي او سر په وګرځوي، د دوی په کورني کار سر وګرځوي، د دوی په تعلیم او تربیه سر وګرځوي، وخت په وخت ادارو ته راسي، د ښوونکو صاحبانو سره وویني، د ادارې مسؤلینو سره وویني او خپل د بچانو خپل د اولادو معلومات ځنې واخلي او پرې نږدې چې دی په لوبو کې دومره مصروفه سي چې حتی تعلیم هم ځنې پاتې سي. نو ټولو ته مې دا پیغام دی، ټولو هیوادوالو ته په خاص ډول والدینو ته چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي، ځکه زموږ د ستونزو او کړاوونو یوازینی حل چې دی هغه یوازې او یوازې په تعلیم کې نغښتی. امیر صاحب مننه ستاسو څخه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړئ. ډیره مننه ستاسو څخه د ژوندون ټلویزیون د مشرتابه څخه، د ژوندون ټلویزیون د همکارانو څخه، د مسؤلینو څخه، د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم او ښه راغلاست درته وایم. ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، پر الله مسپارم. په دې لامل چې د مقالو برخه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. ولولي ماشومانو اوس هم ورځو د لوبې د برخې په لوبو برخه هم کورو، بل ځای بل ځای موږ سره پاتې شئ. خوږو ماشومانو بیا هم ښه راغلاست درته وایم. د لوبو برخه ده نو دا زه نن د هغوی لوبه در چمتو کړې ده، نو 2 زده کوونکي موږ ته مده کړي دي. نو دا ورور به معلومات پرې راکړي دا څنګه لوبه څنګه کېږي. ګران ورور نوم دې؟ زما نوم جلال احمد، د اووم الف ټولګي زده کوونکی یم. دا د بوغیانو سوالي د بوغي پرسو او بیا پټاو. نو مهرباني زه درو پر حساب کوم، تاسو لوبه شروع کړئ. 1 2 3 چکچکې په وکړئ.
خپلواکي ژر ډېر پرڅه ووایي په تاره کې خوشي ورګرځېدلې وي نو ګلالي مشرانو په دې لوبه کې دواړه مساوي شوه څنګه لوبه څه احساس کوئ سمه لوبه وه او د خوښۍ احساس کوم تاسو څنګه تاسو څه احساس کوئ سمه لوبه ما د خوښۍ احساس کوم شنو ګلالي مشرانو دا د لوبو برخه تېرول دا ښایسته خپرونې ستاسو په چوپړ کې زیږم د الله په امان